میرویس نیکه په یقیني او قطعي توګه څرګنده نه ده چې میرویس نیکه په کوم تاریخ او کومه نیټه باندې زیږېدلی ده، مګر که د مور او د لومړي زوی د زیږېدو د تاریخ لرو یې تخمیني تاریخ وټاکو، نو د دوی د زیږېدو کال 1004 هجري قمري کال ټاکلی سو او دغه سنه یقین ته نږدې هم ده، ځکه چې د مور میرمن نازوج په 1001 هجري قمري کال کې زیږېدلې ده، او څنګه چې په پښتنو کې معمول ده د مشرانو او خانانو لوڼې د پلرونو پر کور ډیرې کینی، د 20 او 25 کلو په عمر کې واده کوي، نو ځکه به د میرمن نازو واده چې د کالم خان سره وسو په 22 کلنۍ کې وبولو، په 1001 کال کې زیږېدلی و، په 22 کلنۍ کې واده وسو، 22 کال او 1001 کال کېږي 1083 کال، او یو کال وروسته به هم د میرویس نیکه زیږېدو فرض کو چې پر 1043 کال واقع کیږي. میرویس خان نیکه په زلمیتوب کې د وخت زیاتره مروج علوم لوستي وو او وروسته په سوداګرۍ بوخت وو. له خراسان څخه به یې مالونه هندوستان ته وړل او له هندوستان څخه به یې مالونه خراسان ته راوړل. ګټه به یې هم کوله او د نورو خلکو د حاله به هم خبرېدو. کله چې صفوي شاه حسین چې په 1106 هجري قمري کال کې په ایران کې باچا سو، نو ګورګین یې چې په اصل کې ګورجي وو او نوی مسلمان شوی وو، کندهار ته د خپل حکومت د نماینده په توګه راولي وو. ګورګین چې ډیر ظالم او بیرحمه سړی وو، پر افغانانو یې ظلمونه پیل کړو. هیڅوک نه و چې د دې بې ګناه خلکو ناره دې واوري. د خلکو غږ تر هیڅ ځایه نه رسېدو او ډیر افغاني مشران د ګورګین لخوا ووژل شول. نو د خلکو د امید سترګې یوازې او یوازې میرویس نیکه ته وې. هغه و چې د هغو څخه یې دا غوښتنه وکړه. میرویس نیکه هم د خلکو او هیواد خدمت تر هر څه خو وبالو او سوداګري یې پرېښود او د هیواد د خدمت لپاره یې املا وتړله. لومړی یې د خلکو ترمنځ ملي یووالی منځته راوست او بیا یې ګورګین ته ځان نږدې کړ، څو په لږه موده کې یې د هغو د درباري کسانو د جملې څخه سو. د دې لارې یې وکولای سوای چې ځان اصفهان دربار ته ورسوي، هلته حالات ځان ته معلوم کړي او په خپله ګټه ورځنې کار واخلي. دوی ډېر په لږ وخت کې د اصفهان په دربار کې دومره نفوذ وکړ چې د هغه ځای یې ځان د ګورګین په دربار کې د پښتنو د قومونو د مشر په توګه مقرر کړ. اوس یې نو د خلکو د یووالي لپاره کار پیل کړ او د ګورګین د له منځه وړلو لپاره په کار بوخت سو. په دې وخت کې ګورګین ځان په خطر کې احساس کړ او میرویس نیکه یې بندي د اصفهان دربار ته واستاوه او دربار ته یې ولیکل چې دی به بند کې وساتي. د میرویس نیکه پوهې او قوي منطق نه یوازې ډېر زر دی له بند څخه خلاص کو، بلکې په ډېره درناوي یې حج ته د تللو اجازه هم ورکړه. تر حج وروسته بیرته د اصفهان دربار ته راغی او د هغه ځای یې ګورګین ته د مشورې ورکوونکي په توګه د مقرر رسمي فرمان واخیست او کندهار ته راغی. ګورګین په دې کار ډېر وارخطا سو او د میرویس نیکه څخه یې وغوښتل چې خپله لور د ګورګین زوی ته په نکاح کړي. میرویس نیکه دا خبره د قوم مشرانو ته وړاندې کړه. مشرانو پریکړه وکړه چې یوه بله ښځه به د میرویس نیکه د لور په نامه ورکړي او هغه به دغه راز وساتي. دا کار وسو او میرویس نیکه ځان نور هم د ګورګین دربار ته نږدې کړ. د ملي پاڅون لپاره یې یوه جرګه جوړه کړه او پریکړه یې وکړه چې لومړی د بلوڅو، ترینو او کاکړو خانان دې ته وهڅول چې صفوي حکومت ته د مالیې ورکولو څخه ډډه وکړي. هغوی هم همداسې وکړو. ګورګین خپل 6,000 کسیز لښکر ژوب او بلوچستان ته ولېږه. په خپله هم ورپسې ولاړ او د میرویس نیکه څخه یې هم وغوښتل چې هلته ورسي. میرویس نیکه هم د 7,000 پښتنو عسکرو سره هلته ځان ورساوه. د شپې پر ګورګین حمله وکړه، هغه او د هغه ټول کنډک له منځه یووړ. په خپله یې د ګورګین کالي واغوستل او د هغه د وژل شوو پوځیانو کالي یې پر خپلو پوځیانو واغوستل او د کندهار په لوري را رهي سو. په کندهار کې د ګورګین پاته پوځ له منځه یووړ، هیواد یې د بګیانو له لاسه خلاص کړ او د یو خپلواک ولسي حکومت بنسټ یې کېښود.
د پښتنو ملي قائد د لوی زعیم میرویس تر ډیرو جنګونو وروسته چې د متجاوزینو سره یې وکړو او هغه د خپل خاورې څخه وشړل او د پښتانه ملت زړه ازادي بیا د دوی د نصیب او پښتانه د بخوا په شان آزاد کړو او د مملکت د غربي مځکو څخه تر فراه او سیستان پورې بیرته د پښتنو کړې او ملي وحدت رسۍ بیا ټینګ کړه. نو په دې وخت کې د اجل استازی را ورسید او نه یې پرېښود چې دا ستر زعیم خپل نور افکار او ارزوګانې ښه عملي کړي. د ذوالحجة الحرام په 28مه ورځ یې په 1120 هجري قمري کال کې د استازي ته لبیک ووایو. که د میرویس نیکه نورې ارزوګانې عملي نه سوې او یا یې پراخ تشکیلات وضع نه کړو دا به د ده د نه فرصت له وجې وګڼو، ځکه چې میرویس نیکه په 1126 هجري قمري کال کې د متجاوزینو له جګړو څخه خلاص شو او په 1120 هجري قمري کال کې یعنې یو کال وروسته تر دې جګړو یې وفات وکړ. نو د ده د ارزوګانو او افکارو د عملي کولو لپاره یو کال ډیر کم وخت و. د افغان او پارس د جګړې لیکونکی د ملي زعیم وفات داسې لیکي: دې معروف او دانشمند قهرمان 7 کاله په کندهار کې حکمراني وکړه او د پارس د ډیرې غښتلې او مقتدر امپراتورۍ په مقابل کې کلک ودرېد او هیڅ کله هم نا امیده نشو. د ده په ناروغۍ ټول پښتانه ویرجن او مغموم سول. همیشه به د ده د پوښتنې لپاره ډلې ډلې پښتانه راتلو او د ده ګټور او مفید نصیحتونه یې اورېدل او په هغو یې عمل کاوه. کله چې میرویس نیکه د مرګ شیبو ته ورلنډ سو نو د پښتنو مشران یې راوغوښتل او داسې یې ورته وویل: خپل ټول کارونه خدای ته وسپارئ او پر خدای جل جلاله توکل وکړئ. جنگ په مړانه پر مخ بوځي. په هر کار کې شرافتمندانه وضعیت غوره کړئ او خپل پت وساتئ. هر کله او په هر ځای کې سره متحد واوسئ. خپل هر رګ او هر پله قوي کړئ. هیڅ کله د پارسیانو اطاعت ونه منئ. په هر قوت او سعی چې ممکنه وي خپل دښمنان چې پر تاسې حمله کوي پر شا یې ووهئ. ځکه چې ستاسې دښمنان د درباري اختلافاتو په اثر او د دوی د خلکو د فساد او خیانت له کبله خورا په تلوار د فنا خواته روان دي. د دوی د شمېر له ډېروالي مه بیریږئ ځکه چې تاسې متحد یاست او پر خدای جل جلاله مو توکل کړی ده. یقین لرم چې دوی به مغلوبه کړئ. په دې وخت کې عیسی لنډه سوه او نور یې نو د خبرو توان نه درلود او په ډېر تکلیف یې سترګې رڼې کړې او د شهادت تر کلمې د مخه یې دا وروستۍ جمله وه چې ویې: اصفهان ونیسئ، اصفهان ونیسئ. تر دې وروسته یې یوه اوږده ساه وایستل او د پاک او سپېڅلي روح مرغۍ جاویداني ځالې او علیین ته والوت او د ازادۍ خواهي په دنیا کې یې لوړ مقام او ژوندی نوم پرېښود. انا لله و انا الیه راجعون. او تر مرګ وروسته موږ ته وایي: د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي، د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي، که پس له مرګه پر مزار راسې مینه. اوس د ده مزار د قندهار د زاړه ښار د کوکران په کلي کې ده. د ده مزار د پښتنو د وړو او لویانو نر او ښځو مرجع او ټول پښتانه د ده مزار ته ورځي. د ده روح ته دعا کوي او د الله جل جلاله له دربار څخه د ده د سپېڅلي روح په برکت سره مرسته غواړي. د محمد نادر شاه په وختو کې د دې ملي قائد په مزار د اعلی حضرت احمد شاه بابا د ګنبدې په شان یوه ښه ګنبده جوړه شوه. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا زموږ د نن ورځې ویډیو تر راتلونکي ویډیو پورې په تمه شئ. زموږ د یوټیوب چینل د داسې نورو تاریخي معلوماتو لپاره درسره سبسکرایب کړئ.